دا چې ونډه اوږده نه شي مشاعره نوره ډېره اوږده نه شي لکه وخت هم کم ده که نه نو دوستان به په وار باندې راځي مخکې له دې نه چې بل دوست ته بیا بلنه ورکړو یوه بله څلوري څو چې دا ځمکه اسمان وي څو چې دا ځمکه اسمان وي څو چې دا جهان ودان وي څو چې پاتې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي او تل به دا مشاعرې په دې برخه کې دا ځل بلنه ورکوو امان الله منګل ته به بلنه ورکوو چې هغه راشي خپله شعر وړاندې کړي منګل صاحب تل ښایسته شعرونه وایي یا خو منګل د منګل او دا زموږ د پکتیا له ولایت څخه دي او دوی چې د وطن مینه ورسره ده او زیاتره په اتڼ کې هم ډېر ښه رول لوبوي ښه اتڼ هم کوي بس اوس به تاسو ته یو شعر وړاندې کړي خو د ده شعر هم اخره کې به انشاءالله اتڼ هم ګورو اخره کې خو اتڼ ګورو اتڼ کې خو ګوره کندوز ماما هم ستا ده بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ملګرو ته ښه راغلاست او یو دانه شعر لرم شعر نه دی اصلا کې باید شعار دی د ما نه دی خو د سید جیلاني جلان دی د افغان وطن تجزیه ده ممکنه د دې عنوان لاندې دی افغان وطن سني دا اوسني وخت د افغان وطن تجزیه ده ممکنه بیا د څه د خرمستۍ شراب څښلي چې په سر کې دی مردار خیالونه ګرځي بیا د کوم کمکل توپ طوفان رالوتی چې له تا یې انساني خویونه هیر کړل نه ته خو له ادمه تر دې دمه انسانیت نه لرې لرې پاتې شوې نه ته خو له ادمه تر دې دمه انسانیت نه لرې لرې پاتې شوې ته پوهېږې لیونیه چې د دې وطن په خاوره کې یو داسې یاغیتوب دی که راویښ شو که یوه ناره یې وکړه ټول جهان به له هیبته ولړزېږي بیا به تا نه ستا خپل ښار په منډه تښتي بیا به ته له خپله ښاره وې په منډه نو واوره لیونیه د افغان وطن تجزیه ده ناممکنه ځکه دا خاوره د ننګ له وینو جوړه د ننګ وینه که زرزله وژل کېږي خو زرزله بیرته ژوندی کېږي ځکه دا خاوره د ننګ له وینو جوړه د ننګ وینه که زرزله وژل کېږي خو زرزله بیرته ژوندی کېږي نو هغه خاوره چې مرګ نشي وژلی بیلول خو یې په هیڅ صورت کې نشته نو لیونیه قرار کېنه خپل مردار فکرونه وساته په سر کې چیرې وخت به دی په خپل کور کې په کار شي ډېره زیاته مننه کوو له ښاغلي امان الله منګل څخه ډېره زیاته مننه کوو او زما له خوا دغه شعر زمونږ ملي جبهو ته او ملي ائتلافو ته ډالۍ خدای دې وکړي چې هغوی ډالۍ شعر واوري او هغوی هم په خپله په دې باندې غور وکړي او فکر وکړي چې زمونږ ښاغلي منګل صاحب شعر دغسې نور ځوانان ډېر احساسات لري جلان صاحب ښایسته شاعر او بیا د آزاد نظم ډېر ښکلی شعر منګل صاحب څخه بیا هم نړۍ مننه دا ځل د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي سردار ولي مومند ته بلنه ورکوو دا سردار ولي مومند تل خاندي زیاتره خاندي زیاتره ملګري ورته وایي فلمي اکټونه کوي اخر کې بیا ورته وایي یا به همدغه ته وایي اول یې وکړه بیا دې یو شعر وایي خو پاکې ورسره بل اکټور هم ناست لکه هغه څه وکړو خبره اوله شعر وایي دلته شعر خراب نه شي نو اوله دا وایي بیا یو وخت سره فکر مهرباني زه په خپل وار سره ټولو هغلو ملګرو دوستانو ته زړه کومې نیک سلامونه وړاندې کوم
او په سر کې یو څلوریزه درته وړاندې کوم څلوریزه له ده واورئ تا خو ته ډالۍ نه کړو موږ به ته ډالۍ کړو هغه دوستانو ویلي وو چې څلوریزه بیا شته مالزه غوښتل وای وینا به وطنه د همت په بیه درکما وینا به وطنه د همت په بیه درکما مینا به وطنه د الفت په مینا درکما لږ خورات مینا به وطنه د الفت په مینا درکما لږ خورات ته هم د پښتون په نظر وګوره لږ خورات ته هم د پښتون په نظر وګوره سر او تن به دواړه د عظمت په بیه درکما بل یو غزل دی د ریانا صاحب مونږ په لوړه او ژوره یا هواره درومو لکه اوبه خپلو کې سم سره په لاره درومو د ژوند کاروان که د وریښمینې د ژوند کاروان که د وریښمینې لار په سر تیروو که د لمبو په څوکو ځو د خدای لپاره درومو او کله چې هم نیزه په لاس په سپینکي اس وتیو کله چې هم نیزه په لاس په سپینکي اس وتیو بیرته کاله ته تش لاس نه سره لښکاره درومو او چې مونږ ځان د ستاسو مال له دین وطن ازار کړو چې مونږ ځان د ستاسو مال له دین وطن ازار کړو اجازه راکړه ګرانې مورې ګرانه پلاره درومو دا یو راته ډالۍ دی دغه دښمنانو ته ډالۍ دی په ماده مغرور غلیمه نوره وصف مو کړه په ماده مغرور غلیمه نوره وصف مو کړه دا فکر مکړه چې په څټ په دې لواره درومو دا سپین پټکي دنګه شمله په هسکه غاړه چوړو دا سپین پټکي دنګه شمله په هسکه غاړه چوړو لکه ملهم د ګران وطن تر هر پرهاره درومو ریانا دا په دین وطن د قربانۍ دلیل دی چې تورو غرونو ته له کلي او له ښاره درومو